د اسیا جام یوه ستره او له رقابتونو او چیلنجونو ډکه سیالۍ د تسکین احمد او رحمان الله ګربز د ابراهیم ځدران او شریف الاسلام جانبي او هیجان لرونکي مقابلې او د صدیق اتل او د صدیق الله اتل یادونه او د بنګلادیش غږ اخیستل. د دې مطالبو پوره جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی لازمي زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ که ممکن و دا ویډیو له خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ. نن د اسیا جام سره یوه تر ټولو ډیره مهمه شور او هیجان او احساساتو ډکه لوبه ترسره کیږي. دا لوبه د افغانستان او د بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ دا لوبه شلمیز اسیا جام سیالیو دریمه تر ټولو لویه او د سختو رقابتونو ډکه سیالۍ ده. په دې لوبه کې نه یوازې دا چې د دواړو لوبډلو لوبغاړو به له هیجان احساساتو او جذبو څخه په ډک شکل میدان ته ښکته کیږي بلکې په لوبغالي او په کور دننه په دواړو هیوادونو کې به مینوال هم له احساساتو شور او هیجان څخه ډک وي. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سرزیدمه 14 شلوريزې نړیوالې سیالۍ ترسره شوي چې وایي افغانستان او 15 بیا بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې ګټلې دي. د اسیا جام سیالیو نننۍ ماښامنۍ لوبه د دواړو هیوادونو لپاره ډیره زیاته مهمه او حیاتي ده. که افغان لوبډلې دا لوبه وګټي نو په مستقیم ډول به دوهم پړاو ته لاره پیدا کوي او بنګلادیش به په مستقیم ډول فرکور ته کډه باروي. خو که چېرته بنګلادیش بریالی کیږي او افغانستان ماتې خوري نو افغانستان به بیا د سریلانکا په وړاندې په خپله وروستۍ لوبه کې انتظار کوي او افغانستان به په ډیر لوړ شکل باندې سریلانکا ته ماتې ورکوي چې افغانستان بیا په ډېرې اسانۍ سره کولی شي د ښه او لوړ رن ریټ سره د دوهم پړاو په لور باندې کوالیفای وکړي. خو دلته د افغانستان دپاره یو چانس دی، یو فرصت دی د بنګلادیش په وړاندې او بنګلادیش باید په ډېرې اسانۍ سره مات کړي. د بنګلادیش د ماتولو لپاره ډېر مهم پوینټونه هم شته چې یو څو پوینټونه یې زه تاسو ته دلته شریکوم. لومړی پوینټ دا چې د بنګلادیش کرکټ لوبغاړي د ډېر کمزوري مورال سره میدان ته ښکته کیږي. دوی مهمې سیالۍ بایللي او ډېر کم چانس لري چې د دوهم پړاو ته کوالیفای وکړي. همدارنګه بنګلادیشیانو مینوالو او همدارنګه رسنیو په خپلو لوبغاړو باندې دومره بې باوره دي، دومره توندې نیوکې کړي دي چې حتی د هغوی مورال یې صفر کړی او هغوی کمزوري کړي دي. او افغان کرکټ ملي لوبډله باید د همدې فرصت څخه په ګټې اخیستنې سره بنګلادیشیان پرې نږدي چې ښې لوبې وکړي، فشار پرې زیات کړي او په ډېرې اسانۍ سره هغوی مات کړي. بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې به دوه فشارونه موجود وي. لومړی فشار به دی چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د څلور بهترینو او کلاس سپینرانو په وړاندې به لوبیږي او دا به د بنګلادیش لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبرې چې د دوی څخه ځان وساتي. دوهم فشار به د دوهم پړاو کوالیفای کول وي او دوی به په دې ذهني کشمکش کې چې څنګه افغانستان ته ماتې ورکړي او څنګه دوهم پړاو ته لاره پیدا کړي او دا به هغه څه وي چې افغان لوبډلې ته به د بریا د ترلاسه کولو لاره همواره کړي او افغانستان به په ډېرې اسانۍ سره بنګلادیش ته ماتې ورکړي. د بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې سره دا لوبې په یو څو پوینټونو نورې هم ډېرې زړه راښکونکې او جالبې دي. د تسکین احمد او رحمان الله ګربز او د شریف الاسلام او ابراهیم ځدران مقابلې ډېرې زیاتې له شور، جذبات او احساساتو ډکې به وي. په تیرو سیالیو کې تسکین احمد په رحمان الله ګربز او شریف الاسلام په ابراهیم ځدران برلاسي وو، خو په دې وروستیو کې تسکین احمد ښه نه دی ځلېدلی او شریف الاسلام له تیرو 2 کالو راهیسې په بنګلادیشي لوبډلې کې موجود نه و. خو برعکس رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران مسلسل لوبیږي، په مسلسلو سیالیو کې ښه ځلیږي او ابراهیم ځدران همدا اوس په خپلو تیرو تېروتنو کار کړی، نیمګړتیاوې له منځه وړي او تازه په ډېر ښه ریتم او ښه فورم کې دی او دوی به وشي کولی دغه خپل سیالان ټیټ کړي، کم یې راولي او د فشار لاندې وساتي، ښه لوبه په وړاندې وکړي او د بنګلادیشي د لوبډلې د بریا دروازې ونړوي. همدارنګه بله مهمه خبره چې بنګلادیشیانو کړې هغه د صدیق اتل څخه د انتقام اخیستل دي. صدیق اتل په تیر ایمرجن کپ سیالیو کې
د بنگلادیش په وړاندې ډیر بهترینه کرکټ ترسره کړ. که څه هم په هغو وختونو کې د افغان کرکټ لوبډله ډیره زیاته کنټرول شوې وه د بنگلادیش د لوبغاړو له لوري، خو صدیق قطر په یوازې ځان ودرېده، 15 منډې وکړې او بنگلادیش لوبډلې ډیره بهترینه راایساره کړله. کمزورې کړه، د پښو یې وغورځوله او افغان لوبډلې په ایمرجنګ کپ سیالیو کې نیمه پایلوبې ته ورسوله. لا هغې ورځې را په دې خوا صدیق قتل څخه د بنګالیانو کرکه او کینه پیدا شوې ده او تازه دوی په حواله رسنیو کې بدلونونه ښودلي او دی پلان نیولی دی چې تر ټولو مهم اپشن به د بنګلادیش دپاره صدیق قتل وي، چې صدیق قتل به په ډېرې اسانۍ سره بنګالي لوبغاړي ګیر کړي او له پښو به یې وغورځوي. خو صدیق قتل هغه اتل نه دی چې په ډېرې اسانۍ سره دې څوک وغورځوي. هغه ډېر یو بهترینه لوبغاړی دی، د کلاس توپ اچوونکو په وړاندې ولوبېده او ډېرې زیاتې تجربې ترلاسه کړې. د بهترینه سپینرانو په وړاندې په تمرین ځایونو کې او په نیټ کې توپ وهنه کوي او د هغوی په وړاندې ډېر بهترینه لوبېږي، ښه شاټونه وهلی شي او تازه مهمه خبره دا ده چې نوموړی په ښه ردم کې هم دی. ښې سیالۍ په ایمرجنګ کپ سیالیو کې هم وکړې، په ګلوبل سوپر T20 لیګ کې هم ولوبېده، ښې سیالۍ ترسره کړې، تازه په اسیا جام سیالیو کې هم ښه ځلېدلی او په تېر دریاړهي سیریز کې خو بیا د ټول سیریز د غوره توپ وهونکي جایزه یې هم ترلاسه کړه. اټکل داسې ده چې صدیق قتل به د تېر ایمرجنګ کپ یادونه بیا راتازه کړي او یو ځل بیا به د بنګلادیش مخه ډب کړي، د بریا مخه به یې ډب کړي او د هیلو امیدونه به یې ورړک کړي. له یاده مه باسئ چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلې دا مهمه او برخلیک ټاکونکې لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت 2 بجې ترسره کیږي. په دې هیله چې افغانستان دغه لوبه وګټي او په مستقیم ډول دوهم پړاو ته کوالیفای وکړي. هو ملګرو، زموږ د نن ورځې پوښتنه له داسې دا ده چې آیا په نننۍ لوبه کې به صدیق قتل خپل تېر یادونه راتازه کړي او که نه افغان لوبډله به بنګلادیش ته په ښه شکل او یو طرفه ډول ماتې ورکړي او که نه، او همدارنګه ابراهیم ځدران به په تېرو سیالیو کې چې د شریف الاسلام له لوري سوځېده خپل انتقام به ترې واخلي او که نه. په دې اړه مو خپل نظرونه کمنټ کړئ، زموږ دا ویډیو له خپل نور ملګرو سره شریکه کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.